د پښتنو په معاشره کې چې چېرته د ماشومې سره زیاتی وشي نو پښتانه چې دی نو خپل د مرضۍ قانون لګوي او خپل قانون لګوي او نن دا موږ ولیدله دې سیټه چې تاسو ته د جینۍ ښکاري د دې په وجه باندې چې دی نو 8 کسان رخصت کړل یار په دې پټان باندې هم چې دی نو فخر پیدا شي او تاسو به ټول حیران شئ یار کمنټ به ضرور کوئ ملګرو دې سیټه چې تاسو د جینۍ ښکاري که نه دا د ایف جي نه چې دی نو پاکستان ته راغلي و د دې نوم زینب دی ملګرو کله چې دا پاکستان ته راغله د دې مور ورسره راغله نو دوی خیبر پښتونخوا ته راغلي نو یو پښتون ولګېده او دوی له چې دی نو د یوې کمرې ځګیا ورکړو چې هغه دلته اوسېږي نو چې کله له کمرې ځګیا ورکړو نو دا جینۍ چې دی نو دې به سموسې او پکوړې خرڅولې او دې او د خپلې مور زندګي به یې تېروله ملګرو یو ځل داسې شوله که نه چې د فوټبال تورنمنټ و دا جینۍ چې دی نو پکوړې او سموسې ویوړې دې د فوټبال په تورنمنټ کې چې دی نو دا چې دی نو خرڅولې یو داسې شوله که نه چې یو کس چې دی نو دې له لته ورکړله او داسې تیزه لته یې وله ورکړله دې جینۍ له چې دا جینۍ چې دی نو مکمل طور باندې بېهوشه شوه او دې چې کومه پکوړې وې او کومه سموسې وې نو هغه ترې واغوښتلې دا جینۍ چې دی نو بېهوشه شوه دا پرته وه او هغه هلک چې دی نو هغه د تورنمنټ نه وتښتېده د فوټبال د تورنمنټ نه وتښتېده او بیا چې دی نو دې کې یو پښتون نازي چې د هغه نوم دی ګلو پټان نازي دا جینۍ راغلې او دا جینۍ چې دی نو هسپتال ته وړي چې کله دا جینۍ هسپتال ته وړي په لاره ورته دا جینۍ وایي که نه چې انکله ما بچ کا وایي انکله ما بچ کا داسې ورته وایي که نه او دا جینۍ چې کله دا ګلو پټان ولګي دا هسپتال ته ورسي نو په هسپتال کې چې دی نو ساه وخېږي او دا د دنیا نه رخصت شوي او ګلو پټان چې دی نو په هغه ټیم کې د سترګو نه اوښکې روان شي ځکه چې هغه ډېر اخلاقي او ډېر بهادر انسان و هغه چې کله ډاکټر ورته وایي که نه وایي دې له دومره تیزه لته ورکړلې ده چې دې چې د زړه کومه دړکن دي نو هغه په ټیم سره بند شول او ختم شول د هغه نه پس چې دی نو دې جینۍ چې کله د زینب د مور ته چې کله پته ولګېده که نه چې زما لور چې دی نو په هسپتال کې ده نو هغه چې ده نو په خپل لور پسې لاړه خواله چې کله هغه لاړه نو دغه زینب د کوم مور چې ده نو دغه هم هارټ اټیک ورته وشو په هغه ټیم چې سره د دنیا نه ختمه شوله ګلو پټان چې دی نو یو ډېر بهادر انسان و هغه چې دی نو ډېر زیات یې خفه کړو نو هغه ولګېدو او هغه چې دی نو راغی کور ته او چې کله کور ته راغی که نه هغه پسې ماشین نه واخېستلو او په هغه کس پسې لاړ کوم کس چې دې جینۍ له لاته ورکړ وه نو هغه لکه چې دی نو ختم کړو د هغه نه پس چې دی نو د دغې هلک د تره زوی هم ختم کړو دوه کسان چې دی نو ختم کړل بیا چې دی نو ګلو پټان چې دی نو بیا په بل ځای کې چې دی نو د دې دښمنانو ګیر کو او چې کله ګیر کو که نه 3 کسانو نو ګلو پټان ولګېدو او 2 کسان چې دی نو نور یې ختم کړل چې کله چې 2 کسان نور ختم کړل که نه ګلو پټان چې کومه دی نو دې پکې هم سر وخوړ او دا هم د دنیا نه پکې رخصت کړو ملګرو ګلو پټان پکې هم د دنیا نه رخصت کړو ملګرو او بیا تقریبا 2 کسان چې دی نو د ګلو پټان د طرفې لاړل یو ګلو پټان او یو د ګلو پټان چې دی نو تره و چې هغه چې دی نو د دنیا نه رخصت کړل او یو کال کې وشو که نه چې د دې واقعې په باره کې چې دی تقریبا 8 کسان چې دی د دې جینۍ په سر باندې د دنیا نه رخصت کړل په دې ویډیو کې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی چې چېرته هم د یوې جینۍ سره زیاتی کېږي د پښتنو په معاشره کې نو پښتون همیشه خپل قانون لګوي دا سوچ نه کوي چې اوس به عدالت به راځي یا به دا قصه موږ عدالت ته ویسو یا به پولیس راځي یا به فوجي راځي زموږ دا قصه به حل کوي خو نه پښتون په خپل قانون لګوي د خپلې مرضۍ قانون لګوي دا نن موږ ولیدله که نه چې د پښتون څومره بهادر و چې هغه د یوې ماشومې په وجه باندې چې دی د هغه دنیا نه چې دی نو 8 کسان چې دی نو ختم شول د 8 کسان د یوې ماشومې په وجه باندې ختم شول ځکه چې دا د پښتنو معاشره ده او د غیرت معاشره ده نو پښتانه همیشه زنده باد مړه د دې پښتون دپاره خو یوه جمله ولیکئ که نه ټول خلک یې حیران کړی دی تاسو دې باره کې څه وایي ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ